سلامونه ملګرو، په ننني درس کې به موږ او تاسې یو شمېر مهم لغاتونه زده کوو چې هغه مربوط د خوراکي یا غذایی موادو دي. کله چې موږ او تاسې بازار ته ځو، سودا یا سامان چې اخلو، نو هغلته باید دغه د شیانو نومونه مو زده وي چې په اسانۍ سره یې وپېژنو، او همدارنګه که چیرې د یو شي په هکله پوښتنه کوو نو هغه نوم به مو تیار زده وي. نو راځئ چې شروع وکړو. Das Lebensmittel. Das Lebensmittel. Lebensmittel غذایی مواد یا خوراکه موادو ته وایي چې په هغه کې هر شی راځي: میوې، سبزي، ډوډۍ، غوښه، دټولو ته Lebensmittel وایي. دغه das چې دلته راغلی دا دې ته په آلماني ژبه کې په ډویچ کې ارټیکل وایي، او په پښتو کې حرف اضافه ورته وایي. دا د ګرامر یوه برخه ده چې انشاءالله په راروانو ویډیوګانو کې به دا په مفصل ډول تشریح کړو. Der Einkauf. Der Einkauf. Einkauf یعنی سودا کول، سامان اخیستل، سودا کول بازار کې. Ich gehe einkaufen. Ich gehe einkaufen. زه ځم بازار ته د سودا لپاره. کله چې موږ او تاسې بازار ته ځو، نو که څوک موږ نه پوښتنه وکړي چې چېرته ځې یا چېرته روان یې، تاسې ورته ویلی شئ چې Ich gehe einkaufen. زه ځم بازار ته د سودا لپاره. Das Geld. Das Geld. پیسې. بازار ته چې ځو نو حتما پیسې پکار دي چې سودا پرې واخلو. اوس دغه پیسې په دوه شکله موږ او تاسې یا په دوه ډول بازار کې چې کله سودا مو واخیستله ورکولی شو. یو د کارت له لارې، د بانک د کارت له لارې، او دوهم نغدې پیسې چې نغدې پیسې ورکو. نو اوس راځو د دې مربوطه لغاتونه زده کوو. Die Karte. Die Karte. Die Kreditkarte. Die Kreditkarte. دی کارت یعنی د بانک کارت یا کارت، عموما هر رقم کارت چې هغه ته ویل کېږي. او دی کریډیټ کارت کریډیټ کارت ته ویل کېږي. دغه د بانک هغه کریډیټ کارت چې موږ تاسې لرو. Das Bargeld. Das Bargeld. نغدې پیسې. نغدې پیسې چې موږ تاسې په جیب کې ولرو دلته Bargeld وایي. ګوره دلته دغه اغ چې ده یا په انګلیسي کې آر سی ورته وایي، دا نه تلفظ کېږي. نو دا موږ تاسې داسې نه سو ویلی چې داس بار ګیلد یا داس باغ ګیلد. اکثره خلک کې وایي، خو دا غلط ده د ګرامر لحاظه. موږ به دا داسې وایو چې داس با ګیلد. داس با ګیلد. دی مونڅه. دی مونڅه. وړې پیسې. دغه وړې د اوسپنې پیسې چې دي، نیمه یورو، یوه یورو، دوه، دته مونڅه وایي. Der Preis. Der Preis. قیمت یا نرخ د یو شي. Wie viel kostet es. که یو چا نه پوښتنه کوو چې دغه شی په څو ده، نو موږ تاسې به داسې وایو Wie viel kostet es. په څو ده دا، یا قیمت یې څومره ده د دې. او یا هم موږ تاسې ویلی شو Was kostet das. Was kostet das. په څو ده دا، یا قیمت یې څومره ده. دواړه یوه خبره ده. که موږ تاسې ووایو Wie viel kostet es، او یا که ووایو Was kostet das، یوه خبره ده. Es ist teuer. Es ist teuer. دا قیمته ده یا دا په ډېرو پیسو ده. کله چې موږ تاسې یو شی وګورو او وایو چې یاره دا خو ډېر قیمته ده، نو موږ تاسې وایو چې Es ist teuer. teuer قیمته ته وایي. Es ist billig. Es ist billig. دا ارزانه ده. کله چې یو شی ارزانه وي نو موږ تاسې ورته ویلی شو چې billig، ارزانه. Der Supermarkt. Der Supermarkt. سوپرمارکیټ. Der Einkaufswagen. Der Einkaufswagen. دا د سودا ګاډۍ یا ګاډۍ چې ده دته ویل کېږي. Das Wasser. Das Wasser.
10 منغال واسه 10 منغال واسه 10 واسه اوبو ته ویل کېږي عموما هر رقم اوبه څښي که چیرې په کور کې موږ او تاسې په اشپزخانه کې د نل اوبه څه لرو که هر څه لرو عموما هر قسمه اوبه څښي دو ته اوبه ویل کېږي واسه او 10 منغال واسه چې دا د معدني اوبه دي د دې بوتل اوبه چې په بازار کې موږ او تاسې اخلو هغه ته منغال واسه وایي چې دا فلټر شوي اوبه دي دی ملش شیدو یا شیدې das Fleisch غوښه فلایش لغت عموما غوښې ته وایي اوس په ده کې هر قسمه غوښه راځي د غوایي غوښه د چرګې غوښه د واړه مال غوښه همدارنګه د پسه غوښه او همداسې نور der Metzger یا der Fleischer قصاب ته ویل کېږي قصاب چې قصابي کوي das Hähnchenfleisch د چرګ غوښه das Rindfleisch د غوا غوښه یا د غټ مال غوښه das Gemüse سبزي das Obst میوه das Brot ډوډۍ دا وه د نن ورځې ویډیو په دې هیله چې خوښه سوي مو وي ملګرو او له کوشش وکړئ له نورو ملګرو سره دا ویډیوګانې شریک کړئ تر څو زیات نه زیات خلک له دې نه استفاده وکړي او تر بلې ویډیو پورې مو په الله سپارم مننه